بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې دا د لمانځو سبات کې ذکر یا هر وخت ذکر چې کوم پر لاسو باندې ویل کېږي تسبیحات، دا به پر راسته او پر چپه دواړو لاسونو باندې ویل جایز دي او که به صرف پر راسته لاس باندې؟ د دې په هکله که معلومات راکړي. علامه مفتی خالد سیف الله الرحماني صاحب په خپله فتاوا کتاب الفتاوا جلد نمبر 3 صفحه نمبر 100 اغلی کړي دي چې ذکر تسبیحات که د لمانځو سبات کې وي او که پر بله موقع وي، د هغه دواړو یو حکم دی، دا چې پر راسته او پر چپه لاس پر دواړو لاسو پر ګوتو باندې هغه ذکر شمارلی سي. ځکه نبی علیه الصلاة وسلام چې د دې حکم فرمایلی دی چې د ترمذي شریف حدیث دی چې زنانو ته وویله چې زنانې تاسې د ګوتو پر بندو باندې تسبیحات شماري، ځکه د دې څه به هم پوښتنه کیږي او دې ته به د ویلو طاقت ورکول کیږي. یعنی دا د ګوتې بندونه دا به د قیامت په ورځ بیا ګواهي ورکوي که په ګوتو باندې ذکر تاسې کوي او په دا بندو یې شماري. نو په دې ارشاد کې د راسته او د چپه لاس فرق نسته، په دواړو باندې ذکر کولی سي. خو البته د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها د روایت څه چې هغه فرمایي چې نبی علیه الصلاة وسلام به چې کله اودس کوي یا به ژمونځ کوله او یا به چپل په پښو کوي، نو دا خبره به خوښوله چې د راسته د طرف څخه به ابتدا کوله. سنن نسائی کې دا حدیث راغلی دی. نو ځکه اول یې په راسته لاس باندې شروع که او بیا د چپل لاس پر ګوتو باندې هم ذکر کولی سي، څه مشکل په دې کې نسته. والسلام.